ولې څو سره وغږېږي صبر وکړه خبره زه حاجي له ورکوم که نه صبر راش حاجي ورکه زه یې ورکوم ته به راشه حاجي صاحب حاجي صاحب ورکوم یا صبر وکړه شکوم یا وار وکړه راشه روپۍ راواخله راشه مې ماله راکړه مې دله ورکوه راشه روپۍ راواخله راشه ورکړه همدلته یې ورکړه پرې راشه لیوانې یم موږ چرس څکلي شراب هم څکلي والله چې د خولې نه دې چرس بیخي زما د ته خدای چې زما د خولې نه چرس وبویځي قسم مه کوه که نه قسم مه کوه ګیره دې پرېښې ده ولې ته خو راشه خبرې خو ته خو خبره واورئ زه بیا ورته ویم اوس دې خواته نه وې هغه مخامخ دې سره زما کار دی شخصي ځه به زه وبخه ځه دې سره زما کار دی وی خو زما شخصي کار دی معافي ته وروره زه وبخه پیسې به رانه دي نو څه ورته یم دې سره زما شخصي کار دی ډریور ستا دی زه تا سره موټر کې زما شخصي کار دی ته ولې موږ پسې راپسې یو نیم څلو په خبرې قسم مې ته وکړه چې مې ورکړ ورپۍ وانه کړي ورپۍ قسم په الله چې ناخلیا چې ور یې نه کړي چې دا قسم ته زه کومه چې دا دروغ وایي چې لانجه خلاصه شي دا واله زه نه یم راغلی چې تا نه ډېر شوي داسې ورکړه زه پرون بل دا چې په نشه کې هو غریبان کلک ولاړ ته دروغ وې ولې دروغ یې قسم په الله چې دروغ دا و د قرآن ته کومه ولا مې نه ده کړې چې ورپۍ به مې زه پرون دلته راغلی یم راکې ونیم ستر ته هغه راغلی خیراتي راغلی ته غریبانو ته ورکړه ته غریب چې نه ته به دې پسې راتلې دا خو حق ده نو حق به ترې غواړو قسم په الله چې دا خوله دې ومه د یې نه لدړه کومه چې بار نه قسم ما ته ومه چې و دې زه اوس ستا پاته نه نه سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو نن د افغانستان مرکز کابل اړوند د سبز ولسوالۍ کې یو تاسې پوهیږئ نن څنګه راغلي یو نن د دې لپاره راغلي یو چې دلته ستاسې لپاره یوه ښایسته په زړه پورې او له خندا ډک چې سب کو پټه کیمره زه محراب ګل مخلص یم راسره ملګري عمران شینوار مصطفی میاخیل او همدارنګه عزیز ارمان درنو لیدونکو راځئ چې دا په زړه پورې مخفي کیمره له همدې ځایه شروع کړو راځئ راسره اوسئ بیسواد هستیم خط ندارم دیگرم چیه دی؟ وی چی لیکلی دی دا چی وی؟ وی دا وی چی لیکلی دی پل چرخی جلال آباد هډې ته یې راولېږه دا کوم هلته دی؟ چرخی دغه ځینه موټر دغه څو روپۍ اخلي؟ روپۍ خو به څلوېښت روپۍ چرخی اډې ته 40 روپۍ اخلي چی ده زی؟ دا پبجي و دا گیم پوهېږي مونږ په خط نه پوهېږو خدای انصافداره پل چرخي اډې ته پل چرخي اډې ته دلته موټر ته وخېژه پل چرخي اډې ته ځې دغه ځینه موټر یې ځي مرسیډیز راځي مرسیډیز 100 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ اخلي
ها پنځوس روپۍ مرسیډیز کې دی پیسې نشته در سره چېرته راغلی ډېره مننه یاره خیر ژوندی اوسه یار روپۍ نشته ده ولې پیسې دې نه ورکړه پیسې دې ورکړه صحیح کېږي او پیسې دې نه کړه بیا ماره اول د خبرې نه کوه چې خبرې کوي پیسې اخلي پیسې ورکړه بیا خیر اوسه یاره ژوندی اوسه خدای آباد لره بس کرانه وراشه راته سم موبایل یې چې پیسې راته خلک واچوي بس کار کوي او کنټرول بس څه وکړو یاره ها دې ځای نه ګاډي ځي که نه خیر خطا کېږي خو نه په دې پنځوسي باندې زه به ورته ویم اوس دې خوا ته نه وې هغه مخامخ ډېره مننه یاره ژوندی اوسه خیر اوسه واقعیت ده دا وخت د پاک چا راځي کله ما سره کله نه یو بل چا بس د تا خپل انسانیت سړیتوب نه مسلماني څنګه یې ښه قراري ده سید ده ښه ده څنګه چغې در پسې و غږ نه کېده ولې چېرته روان وې پرون دلته تا نه موږ تقریبا 3 مسواک کوو که نه 3 مسواک کوو او د 100 روپو عطر هم درنه واخیست که نه کاري صاحب نو دې ته موږ څو روپۍ ورکړې 1100 زرغون په 1.5 روپۍ ستا کې دی زرغون په 1.5 روپۍ منځ کې راغلی و یو نیم سل روپو ما نه دی ما زه پرون دلته نه زه ډېر زیات درپسې وګرځېدم ایله ما اوس پرون پیدا نه راغلی ولې نه یې قسم په الله کې دلته زه راغلی نه نه وی هم دلته خیر زه نه یم راغلی چېرته چرس خو دې وال نه دي چا تا خیر غصه مه کوه که نه داسې بې ځایه دا څوکه والان ما سره خبرې وکړه تاسو خیر زه خبرې کوم ښه نو غصه ولې کې خو زه چې نه یم نو مال افکار راشي ولې نه زه لیونی یم موږ چرس څکلي شراب هم څکلي والله چې د خولې نه د چرسو بیخي زما د ته خدای چې زما د خولې نه چرس وبوی ځي قسم په الله چې د خولې نه چرس قسم مه کوه که قسم نه په الله کې زه پرون قسم مه کوه ګیره دې هم پرېښې ده ولې ته خو راشه خبرې خو زه خو نه یم وکړه راغلی پرون زه خو ستا دپاره ورځ نه شم شړولی ته خو خبره واوره دلته راشه خبره واوره چاله دې ورکړي ته خو راشه هلته خو زه خبرې پرون نه یم راغلی وروره دلته دې دا کارتیناو پلتلی یم چېرته کارتیناو ته کارتیناو پلتلی یم پرون په هغه ځای کې ما ته وویل چې ګوره زه درته زه یم ښیم اوس ښه هغلته ګوره روان وې ښه موږ سره موټر و هغلته درته ودرېدو مسواکونه هم درنه واخېسته 100 روپو هم درنه عطر واخېسته لکه څنګه چې ده درته وي ما ډایرکټ موټر نه 1.5 روپۍ درکړې زه خبر نه وم په هغې کې زرګونو والله قسم په الله کې مې ستا زه پرون دلته راغلی قسم مې ته قسم مې پورته چې شته شیانه دي خیر چا ته ما ته دې پاتې دي او ما ته چې ستا د خولې نه چرس بوی ځي ته بوی که زما خولې نه چرس بوی ځي یو څه خو شته هو شته دا چې تا نشه کړله وره په خپل کار راوله چوسې پوهېږو ته خو راشه دا څه وایي ته خاصې ځورول کې څه شی دی قسم دې رامنې حق شه غلا مې ګوره زه تا ته خبره کړم کاري دا لاس راکړه تا ته ما بده خبره کړې خو چې زه نه یم راغلی زه تا ما نه موټر پټ کړی دی زه خو بر نه پرون ته چېرته وې دغسې تلي ولاندې موږ خپلوانو کر چې رالو دغلته مسواکونه هم تر واخېسته عطر
یو نیم سل روپۍ ما ورکړې زه نه وم خبر هغه منځ کې زرګونو بیا وروسته ده راته وویله دی ګلبالي یو نیم زر که یو نیم سل یو نیم سل خبرې چې مې درکړم دا پرې چې لاړ شي نه ولې ده رانه یو نیم سل خبرې چې قسم مې ته وکړه چې مې ورکړی ورپې وانه کړي ورپې وانه کړي قسم په الله چې ناخلیا چې ور یې نه کړي چې دا قسم ته زه کومه چې دا دروغ وایي زه نه یم راغلی چې شیطان ډېر شوي داسې ورکړه زه پرون به دا چې په نشه کې هو غریبانه کلک ولاړ ته دروغ نه ولې دروغ قسم په الله چې دروغ دا و د قرآن ته کومه قرآن مې نه ده کړې چې ورپې به مې زه پرون ته راغلی یم ته راکړه حاجي صاحب که دیب ځای ته را ده سره نشته بیچاره سره قرآن دې دی چې دروغ وایي چې قسم مې ته وکړه ای جي صاحب حاجي صاحب دلته راشه ته ګوره ښه صحیح ده پیسې ده نه راکوي ښه خو ډېر غلط تورې را باندې ولګاو وایي ستا د خولې نه چرسو بوځي ته چرسي تا له کار نه در چې تا ته موټر پټ کړی دا وایي تا ما وایي تومن ته لګو ما هم در باندې ما هم دې من لګولی زه خو تا نه صحیح کې منه اوس داوسې تر څوم قسم په الله چې ډارېک زه پرون شیطان لرم چې زه پرون دلته راغلی یم ستا 50,000 روپۍ زه جرم درکړم نه ما ته غوږ شه ما تا ته ما د زور خبره کړې خو زور دې نه دی خو بر نه قداوي ولې خو ما خو تش معلومات درنه کوم تش معلومات زه تر شیطان در کومه چې پرون دلته راغلی یم بې نه 10,000 روپۍ اخلم او چې نو بیا راغلی بیا دې تړم او تا خبرو سره بیخي دا ده چې یو نیم سل روپۍ در بې کړو 2 روپۍ مې حاجي قسم په الله چې چل دې منې کوي و یو نیم سل منځ کې زرګون و یو نیم سل بده حق و منځ کې زرګون و زرګون پټي ها داسې چل دې څه و که راکې زرګون راکړه بس یو نیم سل پروا نه کوي یو نیم سل روپۍ در کوم دا یو نیم سل ولا راکې راکې یو نیم سل ته څه اگر راغلی خیراتي راغلی د غریبانو ته ورکړه کنه ته غریب چې نه ته به دې پسې راتلې دا خو حق ده نو حق به ترې غواړو قسم په الله چې دا خوله دې ومه دینې له دړه کومه چې بر نه قسم ما ته ومه چې و دې زه اوس ستا پات نه زه چې دا ګرځم زه د زه د استقبال زه د شین زه خو ما تعالی مسله نه لري چې قسم په الله ته خپه زه خیر دی بس کاري صاحب زه اوس دا اوسې تر څومره ته زه چې ګرځم دا ستا شین څه ګرځم دا او دې تر څه کما دواړه څومره دواړه چرسه نه سي منګه چرسه نه هو دا شین څه ګرځم کار زه چې نه ګرځم خو دا شین څه ګرځم زه د کونال نه راغلی ما خو ها او زه ما غاڼه دسي زه چې راغلی مم دا څه ور دې دا ته دا مګ د مړه چې ما په تاسو سره کار خلاص ته څه کار نه روپۍ وانه کې خاص دی ورکوم ته څه کې پریز مال راکړه هغه مال راکړه خو تا نه خو نه اخلو کاري صاحب زه سا ورته چې ما ته هغه مال راکړه غریب خدا وای دا ونه قسم ته کومه قسم روزه مې ولا کې ور روپۍ ته پاره روزه هو آفرین والله ما روزه نه ولا روزه ما ته په ما دې سره وایي روزه نه ولیدا ا سره ګاډي لمزه حاجي صاحب تم د خو د موټر وې مړه نه ولیدا نه او بخاور ورزه پرې دا یو نیم سل روپۍ در بخلی زرم در بخلی او بخا ډیر وبخ ما ته پیسې 200 روپۍ دی زه څه کوم ورکه سلا نه زه به نه والی جی اگز منګه کږي بس مې ته غواړم مې نه غواړم زه حاجي صاحب تاسو سره زما کار دی زه ته زما خلاص دا نه روپۍ اخلي چې نور چلته نه نه زه بازه ته لاړ شه دې سره زما کار دی شخصي زه بازه او بخزه صبر هغه ته څه ویل دې سره زما کار دی وای خو زما شخصي کار دی معافي ته ورور زه او بخا پیسې ورانه دي نو څه ورته نو به وانه کې حاجي دې سره زما شخصي کار دی مو ډرایور ستا دی قضا تا سره موټر کې زما شخصي کار دی ته ولې موږ پسې را پسې دې سره زما شخصي کار دی وروره ته لاړ شه زه حاجي واغې روپۍ نه اضافه شوي هغې مې نه پرېږدم بیا لاړ شم موټر ته وخېږم ځه بر نه کنه روپۍ اخلي ځه تو څه حاجي صاحب دا رخصت که کنه زما در سره شخصي کار دی ما سره ټول 200 روپۍ دي ګوره ها زه اوس دا والا ځه نه لاړم زه چې زو راځه حاجي ای جی سی سی دا څه سره وایي صبر وکړه خبره زه حاجي لا ورکوم کنه صبر راش حاجي حاجي ورکه زه ورکوم ته راش حاجي صاحب ای جی صاحب ورکوم یا صبر وکړه شکویا واروکا راشه روپۍ دا واخله راشه مې مال راکاو مې دله ورکه راشه روپۍ دا واخله راشه ورکه همدلته ورکه پرې راشه ورکه اصل څه والا
نه ولې مال راکړه ولې دواړه ورکړه حاجي صاحب دواړه واخله تر هغه مال په خپله نه ولاکه زم پرېږدم زه یې نه پرېږدم ولاکه یې پرېږدم نه دا ورکړه زه مخه د ښه شه حاجي بس زه خدای په امان زه چې ځو زه مخه د ښه شه حاجي نه لاړو مخه د ښه شه بس زه مې ماله راکړه مې دله ورکړې زه زه به راکړه راځه کاري صاحب سره زه بخښنه تر غاړه لاړه هغه ځه ګوره ښه کاري صاحب ته خو ته شی اوس کړې ما ته غوږ شه ګوره ښه هغه دغه وي ګوره کاري صاحب د سره 200 روپۍ دي ښه حاجي اصل له پیسې دي کینې سم مال رو جماعت لپاره زه ورکه زه حاجي صاحب زه جماعت لپاره وکنه ورکه زه تم ته کومه کومه غاړه راکنو زه خدای په امان خپه شوی نه نو قسم ته کومه کومه زه نه ته نه زه مخه ده ښه دی ها والا فرین څومره پاک سړی دی دا په خدای ما پیژنې زما نوم عمران شینواری دی دا چې دی محراب ګل مخلص دی دا چې دی مصطفی میخیل دی دا مې دله دغه ویډیو مې دله هغه څنګه بیا په خوله وایې درس ورکا جلال آباد اډې ته راولېږه جلال آباد اډې ته ځي جلال آباد ته جلال آباد ته څوک زه زه ځم جلال آباد ته دا چی دی پلي چرخي جلال آباد هډې ته یې راولېږه موټر لري ته څنګه راغلی زه پوهېږم دا څه وي 200 ورکړی 200 خو لا ډېر دي یاره درنو لیدونکو په سر کې د عمران شینواري سلامونه در واخلئ بیا زما واخلئ بیا د مصطفی میاخیل او په وروستیو کې د عزیز ارمان او دې سلامونو سره سره موږ هم خدای پاماني اخلو په وروستیو کې سلامونه هم دې دپاره درته واچول چې تاسې خوشحاله شئ او دغه ځانګړې برنامه چې ستاسې د خوښۍ لپاره موږ برابره کړې وه دې سب ته راغلي او هغو ساحو ته راغلي چې دلته انټرنیټ کار نه کوي څوک موږ نه پېژني او دوی سره دغه برنامه موږ ثبت کړله دا ځل په نوې بڼه باندې د شینواري کارونه ما شروع کړي زه ورځم 2 په جنګ اچوم ډېره مننه درنو لیدونکو په لومړي ځل به په مخفي کیمره کې 3 کسان یا 3 لوبغاړي تاسې لیدلي
3 کسان راځي هغوی په مختلفو بڼو باندې دغه پرینګ یا برنامه ثبتوي. درنو لیدونکو زه باور لرم که دا برنامه تاسې تر پایه کتلي وي ډېر زیات خوند به مو ترې اخیستی وي. له موږ سره پاتې شئ، دغه چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ویډیوګانې تر تاسې ورسیږي او تاسې ترېنه خوند واخلئ. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، خوشحاله او آباده ژوند ولرئ.